سلامونه ملګرو، اندلیب صاحب په پیژنئ، سوشل میډیا سټار اندلیب صاحب. تاسو څه ویل غواړئ د نننۍ په ورځ؟ سرانجانه ډېر ښکلی پروګرام وشو. نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ وه او موږ چې پروګرام وکړو، ډېرې ګټورې خبرې وشوې. الله دې ټولو پښتنو له دا شعور ورکړي چې د ژبې قدر وکړي او د ژبې په اهمیت باندې ځان پوه کړي، خپل خپلوان پرې پوه کړي. ستا ډېره مننه کوم، ستا لیک کې ډېر پوخوالی راغلی دی. مخکې نه یې چې ما کومې اورېدې، اوس چې اورم نو ورځ تر ورځه ښکلی کېږي. افرین در باندې وم. او بس دغه پروګرامونه چې دې ته چې راځي که نه، او دې ادیبانو شاعرانو سره کښېني، کتابونه لولي، دې سره شاعري تکړه کېږي. کوشش کوه او زه خو تابعدار یم د ورځې د شپې. او ګلاب ګل ښه وي خو زینت د چمنونو جوړ شي، ګلاب ګل ښه وي خو زینت د چمنونو جوړ شي. او زار د شړشم نه چې په خپلو سنګساره اخیسته کي، او ګلاب د خان نازبین بچي ته په کالر ولګي، او شړشم وربل د چا بېوسه شان لیلا اخیسته کي. ډېره مننه بچیه، خوشحاله و آباد اوسې زرکلن. مننه کوم.